ته ما پسې مه ګرځوئ، ما پسې لټونه مه کوئ. نو زه په خیر ایران ته ورسېدم، بلکل بیا هم وایم تاسو ته زه محفوظ کې یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه، امید لرم چې ښه به ملګرو. نننی پیغام چې کوم دی د افغانۍ امینه ده که امنه ده چې کوم څه ده د هغې په حواله باندې دی. هغه د افغانستان په ځای باندې لاړه ایران ته وتښتېده او د چا سره وتښتېده ټول حقیقت ته وایم چې دا افغانستان ته ولې لاړه، ځکه چې مور پلار خو معلوم شو او د هغې نه بعد دا بیا هم افغانستان ته لاړه د دې وجه سوه. نو د ویډیو کتلو نه مخکې کوم ملګرو چې زموږ چینل باچا بشیر نه وي سبسکرایب کړی نو دا هم اوس سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور پریس کړئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره افغانۍ چې کوم دلته کې مطلب 15 سال یې وشو، هغه په مختلف قسمه طریقو سره استعمال شوه. د هغې نه پس هغې په الف خان شیرپا سره یو ویډیو وکړه چې یاره په ښکاره مخ باندې چې یاره که چېرته زما پلار وي یا زما ورور وي نو که چېرته دا معلوم شي او ما خپل کور ته افغانستان ته مې بوځي خپل ملک ته. د هغې نه پس د دې ورور هم ښکاره شو، پلار او دا وغیره چې کوم دی دا معلوم شو. هغوی بیا د الف خان شیرپا سره رابطه وکړه چې یاره بس دا زمونږ خور ده او دا چېرته بل چاته حواله نه کړي او د دې چې څومره قرضې دي هغې په ما 15 لکه 20 لکه قرضې دي. اوس به تاسو وایئ چې هغې چې کومه ویډیو کړې ده ایران ته تللې ده. نو راځئ چې اول دا ویډیو لږ وګورو چې یاره دا ایران ته ولې لاړه، د افغانستان په ځای باندې ایران ته ولې لاړه. دا شارټ کلیپس تاسو وګورئ بیا راځو. جوړ په خیر ښی وروره، زه په خیر لاړم خپل زوی سره او خپل دا کس ما پسې رالو، د ایران نه کس راغلی و. نو ورځه هغوی سره په خیر لاړم. دا 3 ورځې کېږي زه په خیر ایران ته ورسېدم، بلکل محفوظ ځای کې یم، خپل بچوړي سره ډېر خوشحال یم. تاسو د دې دغه ویډیو وکړه چې یاره دا ایران ته ولاړه، زه په خیر خیریت سره رالم او زه ښه په حفاظت کې یم، یعنې ښه برابر یم، ما ته څه خطره یا وغیره دا څه نشته. دغه ویډیو تاسو وکړه دا به الف خان شیرپا ته چې ته رالیږلي یو وایس میسج وغیره څه به یې کړي. دا ایران ته ولې لاړه او د چا سره لاړه اوس د دې یار هم نه دی معلوم. نو پته نشته چې د دې یا ځان مشهورېده یا وغیره د دې نور څه داسې څه دغه و چې یاره او دا افغانستان ته وایي د تورخم د باډر نه څو ځله راواپس هم شوه. دا راواپس ولې شي مختلف قسمه جغتې دي. څنګه چې تاسو ته پته د افغانیان چې دی ډېر کنجمال، ډېر جاخمار، ډېر پلیت خلک دی. چند کسان پکې ښه دي، نور دا ډېر کنجالیان او جنګ ببر ډېر پلیت خراب قوم دی دا. نو که چېرته دا جنۍ دی افغانستان ته تللی هم وی نو یاره دا دوی نه پرېښوده، هېڅ چېرته یې نه پرېښوده. دا به دا دوی راغوښته هم دی مرګ له، خامخا به یې مرګ له راغوښته، ځکه چې د دې نه به یې دا تپوس کړو چې تا 15 کاله تېرول، په دې 15 کالو کې تا چېرته سر نه راچوته چې یاره زه د افغانستان یم یا افغانستان ته ځم یا دلته کې زه په دوکه راویستی شوی یم. خو چې کله ته خرابه شوې مطلب دا دی تا ته پته ولګي چې اوس پیسې نشته یا زه خلکو پرېښودم یا خپل خاوند وغیره 15 کاله تا زموږ عزت نیلام کو، هغوی به ته دا وي. نو په دغه وجه باندې دا یې وجله. نو یو کار یې خو خپل دا وکړو چې یاره خپل مرګ یې نور هم وګوت کړو. مطلب دا دی که چېرته افغانستان ته تللی نو زما امید دی چې په 10 ورځو کې به دا چې ته مړه کول راویستی په دوکه باندې. خو ډېر یو غټ کار یې وکړو چې یاره دا ایران ته لاړه، هلته به چې د ځان خپل ژوند تېری کړو چې د سړي سره یې وکړو. ملګرو دا پیغام چې کوم دا د دې امینه د په حواله باندې چې یاره دا افغانستان ته په دغه وجه لاړه چې یاره دغه وروڼو یې مړه کوله او دا په ویډیو کې هم وایي چې یاره که زه چېرته تللی نو دغه وروڼو دغه یا زما چې کومه اولنی خاوند و هغه ماله دمکي راکوله او هغه زه مړه کولم. نو تاسو ته پته ده چې یاره یو سړی بیا خپل مرګ له سړی چېرته ځي. خو سوچ یې ډېر ښه سوچ وکړو او هغو ته اوس وایم چې اوس پسې ښه ګرځئ. دغه مور پلار ته وایم چې اوس پسې ښه ګرځئ، بس ګرځئ پسې. اوس دا ستاسو په لاس باندې نشته چې لاړه ایران ته د نه لاړه بچې.